أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم يعتذرون دوی بانے پیش کئی الیکم تاسوتا اذا رجعتم کل چه تاسو واپس شئی الیہم دوی طرف تا دروغو بانے پیش کئی الیکم تاسوتا اذا رجعتم کل چه واپس شئی تاسو الیہم دوی تا قل ورطو لا تعتذرو بانے مکوئی عذرنا مپیش کوئی لن نؤمن لکم ہیس کلمنگن منستاسو خبرا قد نبأنا اللہ من اخبارکم یقین اللہ تعالی خبر را کرلے منگتا من اخبارکم ستاسو دا حالاتنا ستاسو دا حالتنا وسیر اللہ او زرد چوی بنی اللہ تعالی عملکم ستاسو عمل ورسوله دغ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثم تردونا بیا بتاسو واپس کړی شي الى عالم الغیب هغه پویدون کی د پټو ته الى عالم الغیب هغه پویدون کی د غیب ته والشهادت یو پخکار باندې چې پویږي په پټه او په ډاګه په ښکاره باندې فینبئکم نو خبر بدر کی تاسو ته بما کنتم تعملون پاس باندې چې تاسو عمل کو سیحلفونا زرده چې دوی به قسمونه کوي بالله په الله تعالی باندې لکم تاسو ته اذا انقلبتم کله چې تاسو واپس شئ الیهم دوی طرف ته لتورزو عنه دې پاره چې تاسو مخ واړوئ د دوی نه فارزو عنهم نو مخواړوي انهم د دوینا انهم رسن یقینا دوی گنددی پلیتان دی و مأواهم جهنم او زید دوی اور دی جهنم دی جزان بدلبا ورته ورکړی شي بما کانو یکسبون دا کار چې دوی کو یحلفون دوی قسمونه کوي لکم تاسو ته لترضوا عنه چې تاسو خوشاله شئ د دوینا فَإِن تَرْضَوْنُ نو که تاسو خوشحاله شئ د دوینا فَإِنَّ اللَّهَ بېشک الله تعالی چې دی لا یرضا نه خوشحالېږي عن القوم الفاسقین د قوم نافرمانه نه الاعرابو د بانډو خلک اشد کفرا سخت دي په کفر کې و نفاقا او په منافقت کې واجدرو او ډېر لایق دي او ډېر حقدار دي الله یعلم حدودا چې پوه نشي دوی اغا حکمونو بانے ما انزل اللہ اغا چل اللہ تعالی را لگلی علی رسولی پخپل رسول بانے واللہ واللہ تعالی چرے علیم حکیم فوازات و حکمت نوادے ومن الاراب دا باندو دا خلقنا من اغا سوکت یتخذو چے گنی نسی گنی ما اغس ینفقو چے خرچ کئی مغرمن تاوان چے خرچ کی نو اغا تاوان گنی مغرمن تاوان و تربسو انتظار کئی بکم بتاسو بانے الدوائر دا افتنو علیہم پا دوی بانے دائرت السو دوی بانے افتن دی بد واللہ اللہ ترا چے سمیون علیم پو ذاتے او علم والدے ومن الاراب زین دا باندو دا خلقنا منغ سوکتی یؤمن باللہ چی ایمان راوڑی باللہ پا اللہ ترا بانے والیوم الاخر پرز رستنے بانے والیوم الاخر پر روز رستنے باندے ویتخذو گنی ما اغس ینفقو چه خرچ کئی قربات نز دیوال ثواب عند اللہ داللہ پنزبانی وصلوات الرسول او دعا گانی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علا خبردار انہا قربت لهم یقیناً دا خیرات دا خرچ کول دویر پارا نز دیوالے دے اللہ تا سیدخلهم اللہ زدہ چا اللہ تعالیٰ بے داخل کی فی رحمتی پخپل رحمت کے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ چاہے غفور الرحیم بخون کے مہربان دے والسابقون الاولون آمخی کی دن کی السابقون الاولون والسابقون
مخک اول الاولون د مهاجرینونا لنبنی من المهاجرین د مهاجرینونا والانصار او د اغا انصارونا مهاجرین د هجرت کونکو نا وطن پری خودونکو نا والانصار او د مدد کونکو نا یا والسابقون مخکی کی دن کی ایمان تا الاولون چه مخکی ندی پخوانی دی من المهاجرین د مهاجرینونا والانصار د انصارونا والذین دا کسانونا اتبعوهم چه دوی تابداری کرلا بے احسانین پخست طریقہ بانے رضی اللہ عنہم اللہ تعالی خوشحال دے دوینا ورزور او دوی خوشحال دی عنہ دو اللہ نا وعد لهم او تیار کرلے دوی را پر جنات باغونا تجرے چھ بئی گبا من تحتها الانہار بئی گبا دغید اللہ دی نہرونا خالدین فیہا ہمیشہ بئی دوی پاغی کے ہمیشہ ذالک الفوز العظیم دا ډیره لویه کامیابی ده ومن مانو د هغه چانه حولکم جستاسو نه غیر چاپیره دي من الاعراب د بانډه چانو نه منافقون منافقان دي ومن اهل المدینه او زید مدینی والو نه مردو کلکتی علی النفاق و منافقت کې لا تعلمم تین پیجنې نحنو نعلمهم منګ پیجنو سنعذبهم زده چې موږ ورته عذاب ورکو مرتين دو پیری ثم يردون بیا بدوی واپس کړی شي الی عذاب عظیم عذاب ډیر لوی تا واخرون او نور چې دی اے طرفونه غو اقرار کړل بذنوب په خپل ګناونو باندې خلطو دوی ګډوډ کړی دی عملا صالحا خامل آخر سیئا او نور بد عمل نیک عمل د بد عمل سره ګډوډ کړی دی واخر سیئا او بل بد عمل عسى الله امید دی چې الله تعالی به ان یتوب علیهم مهربانی به وکړي په دوی باندې ان الله بشک الله تعالی چې غفور الرحیم بخونکی مهربان دی خذ واخلا من اموالهم د مالونو د دوینا صدقتن زکات تطهرهم چې پاکی دوی لرا وتزکیهم تطهرهم چې پاکی دوی وتزکیهم او برکتی کړي دوی د پاره یا تطهرهم چې پاکوي تطهرهم چې ته دوی پاکوي د ګناونو نه وتزکیهم او سپاکوي زړه د دوی خذ واخلا من اموالهم د مالونو د دوی نه صدقتن زکات خیرات زکات تطهرهم چې پاکړي دوی لرا تو وتزکیهم او زړه ولا پاک کې بها پدې سره وصلی علیهم او دعا کو دوی ته ان الصلاه کې کنستا دعا چې سکن لهم دوی لپاره رام دې سکون نه والله تعالی چې سمیع اوریدون کړي علیم په ذات ته علم یعلم ایدون پویږي ان الله بشک الله تعالی چې هو يقبل التوبه قبل وی توبه ان بعد د خپل بندګانو ويأخذ الصدقات او اخلی زکاتنا ويأخذ الصدقات او اخلی صدقات یا قبلوی زکات لرا وان الله بشک الله تعالی هو التواب الرحیم زر پخلا کی دن کرے مہربان دے اگر ډیر توبه قبلون کې یا زر پخلا کی دن کرے زر رضا کی دن کرے الرحیم مہربان دے وقلوا اعملوا عمل کا فسر الله زدا چې الله تعالی به ویني عملکم تاسو عمل ورسول او رسول الله والمؤمنون او مؤمنان وستردون زدا چې تاسو واپس کړئ شئ الی عالم الغیب هغه پویدونکي د پټو ته والشهادت یو د ښکارو ته فینبئکم نو خبر بدر کی تاسو ته بما کنتم تعملون هغه باندې چې تاسو عمل کو واخرون او نور کسان دي مرجون چاوي رستو کړی شوي دي لامر الله حکم د الله ته اما یعذبهم یا با عذاب ورکړي دوی ته الله تعالی او اما یتوب علیهم یا با مهرباني وکړي الله تعالی په دوی باندې
والله علیم حکیم الله تعالی علم والے او حکمت والے والذین آکسان اتخذوا چې جوړې کو مسجدن جمعات زرارن د پاره د ضرر د پاره د تکلیف و کفرن او د پاره د کفر و تفریقا او د پاره د جدای او د پاره د جدای او د بے اتفاقی بین المؤمنین په منځ د مؤمنانو کې و ارصادن او مورچا لمن داغه چاره پاره حارب الله چې جنگ کړل د الله سره او رسول او د رسول سره من قبل مخکنا ولا يحلفون او دوی قسمونه کوي ان اردنا چې اراده زمونږ نه ده الا الحسنى مگر نیک اراده را والله یشهد الله تعالی گواہی کوي انهم لکاذبون یقینا دوی دروغ جندي لا تقم مودرګه فيه پدې جمعات کې بدنې چره لمسجد خامخا جمعات چره خامخا جمعات اوس چې بنیاد خود له شوی دی علی التقوا په تقوا باندې پرهیزګارۍ باندې من اول یوم دا اول رزنا احق ډیر زیات حقدار دی لایق ته ان تقوم به چې ته پای کې ودرېږي فيه رجال په دې کې سړی دی فيه دغه جمعات محله کې سړی دی یحبون چې خوخی ان یتطهروا چې ځان خپا کی والله يحب المطهرین الله تعالی مینه کوي محبت کوي مطهرین د پاکو خلقو سره پاکو سیدونکو سره افمن آیا هغه څوک اسس بنیانه چې مضبوطی کو بنیاد خپل اسس بنیانه چې مضبوطی کو آبادی خپل یا چې جوړ کړی دی بنیانه بنیاد خپل آبادی خپل افمن آیا هغه څوک اسسا بنیانه اسسا چې بنیاد کې خود بنیانه د خپل آبادی علا شفا جرف هارن په غاړه د کندې هارن چرتاویږي غورځيږي علا شفا په غاړه جرفن د کندې هارن چې ارتاویدون کې ده غورځیدون کې ده فنهار به نو ارتاو کی دلرا فی نار جهنم پور د جهنم کې علا شفا جرفن هارن په غاړه د ډټ کمر هارن چې پریوتون کې وي غورځیدون کې وي فنهار به نو پریوزی به داغه سره فی نار جهنم پور د جهنم کې والله الله تعالی چې لا يهدي القوم الظالمین هدایت نه کوي قوم ظالمان ته لا یزال بنیانهم همیشه به د دوی آبادی همیشه به د دوی آبادی الذي اغه چې بنو ریبتن چې جوړ کړی دی دوی ریبتن سبب د شک فی قلوبهم د دوی پزړونو کې ریبتن د شک تپاره چې دا شک ته د دوی پزړونو کې لا یزال بنیانهم همیشه به آبادی د دوی وی الذي اغه بنو چې دوی جوړ کړی دا ریبتن شک بوی فی قلوبهم دوی پزړونو کې الا ان تقطع قلوبهم مگر که ټوکړي ټوکړي شي زړونه دوی مگر دا چې ان تقطع چې ټوکړي ټوکړي شي قلوبهم زړونه دوی والله الله تعالی چې علیم حکیم په دې او حکمتونه والده ان الله بشک الله تعالی چې اشترا غستی دی من المؤمنین المؤمناننا انفسهم نفسنا دوی و اموالهم او مالنا دوی بان لهم الجنه کین چې دوی پر جنت ته یقاتلون دوی بجنگ کوي فی سبیل الله پر الله تعالی کې فیقتلون دوی بمری ويقتلون فيقتلون دوبا مړه کوي نور لا ويقتلون او دوبا وجل کیږي مړه کېدلې بشي وعدن دا وعدر علیه پلا باندې حقا رښتونی فی التورات والانجیل په تورات او په انجیل کې والقران او په قران کې ومن اوفا او څوک دې چې پوره کی ومن اوفا څوک ته ډیر پوره کونکي به دی خپل لوز لرا خپل وعده قول لرا من الله د الله تعالی نه فاستبشرون خوشاله شي ببيعکم په خپل سوداګری باندې الذي اغبایاتم به چې تاسو سوداګری وکړه الله سره ذالک هو الفوز العظیم او دا کامیابی ده دا ډیره لویه کامیابی ده ذالک دا سوداګری هو الفوز العظیم دا ډیره لویه ده کامیابی
سوداګری ده، لویه کامیابی ده. التائبون توبه کوونکي، والعابدون عبادت کوونکي، الحامدون حمد کوونکي، شکر وباسونکي، السائحون روزه نیونکي. السائحون ګرځېدونکي دي د جهاد دپاره، یا السائحون بے تعلق دي. الراکعون رکوع کوونکي دي، الساجدون سجده کوونکي دي، الامرون حکم کوونکي دي بالمعروف په نیکۍ سره، والناهون منع کوونکي دي عن المنکر د نارواونه، والحافظون حفاظت کوونکي دي لحدود الله د حکمونو د الله تعالی. وبشر المؤمنین مبارک ورک مؤمنانو ته. ما کان للنبی ند مناسب د پیغمبر د پاره د نبی د پاره، والذین او د هغه کسان د پاره امر چې مؤمنان دي یستغفروا چې بخنه غواړي للمشرکین د مشرکان د پاره. د پیغمبر د پاره د مؤمنان د پاره جایز نه دي، مناسب نه دي چې دوی بخنه غواړي د مشرکانو د پاره. ولو کان اولی قربا اگر کوي نسبیان، اگر چې وي دوی خپل، من بعد پس داغنا ما تبین لهم چې ښکاره شو دي دوی ته انهم اصحاب الجحیم چې کیندا دوزخیان دي. وما کان استغفار ابراهیم او نو بخنه غوښتل ابراهیم علیه السلام لابیه د خپل پلار دپاره الا عن موعده مگر د یو وعدې د وجې، وعدها چې وعده ورسره کړې وه ایاهو د خپل پلار سره. فلما تبینا هر کله چې ښکاره شوه ابراهیم علیه السلام ته، له ابراهیم علیه السلام ته، انه چې یقینا دا پلار د ده چې دی عدو لله دشمن الله دی، تبرأ نو جدا شو منه د دنه. ان ابراهیم یقینا ابراهیم اسلام چې لأواه نرم زړی دی، نرمي کوونکی دی، حلیم صبرناک دی. وما کان الله نه دی الله تعالی لیضل قوما چې خطا کیو کوم گمراه کیو کوم بعد اذ هداهم رست دین چې هدایت ورته کړلې، حتی تر دې پورې یبین لهم چې بیان کړي دوی ته ما غسیز یتقون چې دوی ته ځان بچ کی. ان الله بشک الله تعالی چې بكل شیء علیم په هر څیز باندې پوه ذات دی. ان الله بشک الله تعالی چې له ملک السماوات هغه لپاره بادشاهت دی اسمانونو والارض او د ځمکې، یحیی ژوندي کول کوي و یمیت مړه کول کوي. او مالکم نشته ستاسو لپاره من دون الله بید الله تعالی من ولین څوک دوست بچ کوونکی ولا نصیر نه څوک مددگار. لقد تاب الله یقینا الله تعالی مهرباني وکړه علی النبی په نبی اسلام باندې، والمهاجرین او په هجرت کوونکو صحابه باندې، والانصار او په مدد کوونکو صحابه باندې، الذین کسان اتبعوا چې تابعداري کړل د پیغمبر فی ساعة العسرة په تنگ حالت کې، په سخت حالت کې، من بعد رسلنا ما کاد یزیغ قلوب فریق، ما کاد یزیغ چې نږدې وه چې کاږه شوې وې قلوب فریق زړونه د یوې ډلې منهم د دوی نه، ثم تاب علیهم بیا مهرباني وکړه الله تعالی په دوی باندې. من بعد پس د دینا ما کاد یزیغو چې نږدې وه چې کاږه شوې وې قلوب فریقین زړونه د یوې ډلې منهم د دوی نه، ثم تاب علیهم بیا مهرباني وکړه الله تعالی علیهم په دوی باندې. انه یقینا د الله تعالی چې بهم په دوی باندې رؤوف مهربان دی، رحیم رحم والا دی. وعلى الثلاثه په هغه دریو کسانو باندې الذین هغه خلفو چې رستو پاتې کړی شي د دوی باندې الله تعالی مهرباني وکړه، توبه والا قبول کړه. حتی تر دې پورې ذاقت کله چې تنګ شوه علیهم په دوی باندې الارض ځمکه بما رهبت سره د ارتوالینا، بما رهبت سره د دینه چې سره د فراخوالی د ځمکې نه، وذاقت علیهم انفسهم او تنګ شو په دوی باندې خپل نفسونه، زړونه تنګ شو. وظن دوی خیال وکړو الله ملجا من الله چې نشته ځای د خلاصي، نشته ځای د پناه من الله د الله تعالی د عذاب نه، الا الی مگر دی الله تعالی، الا الی مگر دی الله طرف ته د خلاصي ځای. ثم تاب علیهم بیا الله تعالی مهرباني وکړه په دوی باندې لیتوبو دې پاج دوی واپس شي. ان الله بشک الله تعالی چې هو التواب ډېر زر پخلا کیدون کړي، ډېر زر
توبه قبلون کې رحیم مهربان دی. یا ایها الذین آمنوا مؤمنانو اتقوا الله ویرګه الله تعالی نه وکونوا شی مع الصادقین درشتونو خلقو سره. ما کان لاهل المدینه ندی مناسب د مدینه خلقو لپاره ومن او د هغه چا لپاره حولهم چې غیر چاپیره د دین دی من الاعراب د باندو والونه د باندو د خلقونه ان يتخلفوا چې درستو کیږي عن رسول الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ولا يرغبوا بانفسهم او نه دی غوړه کوي خپل ځانونه عن نفسي د پیغمبر د نفس نه د پیغمبر نه د خپل ځان غوړه کوي نه. ذالک بانهم دا ځکه چې یقینا دوی لا یصيبهم نرسیږي دوی ته زمون ستنده ولا نصب او نس ستړیواله ولا مخمصه او نه لوګه فی سبیل الله پر ارض الله تعالی کې ولا یتعون او دوی نه په مال کوي ولا یتعون موتئن او دو نزی په یو لار باندې یغیظ الکفار مگر خپکوي کافران. ولا یتعون او نګرځي دوی موتئن په یو لار باندې یغیظ الکفار غسکی کافرانو لا. ولا ینالون او نه حاصلوي دوی من عدوین دشمن نه نیلن سه حاصلول الا کتب لهم مگر لیکل کېږي د دوی لپاره اجر ثواب به پاغه باندې عمل صالح نیک عمل په دې ولا نیک عمل ولیکل شي. ان الله بشک الله تعالی چې لا یضيع نزای کوي نه بربادي اجر المحسنین اجر د نیکانو خلکو. ولا ينفقون او نه دوی خرچ کوي نفقتن س خرچ کول صغیرتن لگ ولا کبیرتن نډیر صغیرتن لگ خرچا ولا خرچا ولا کبیرتن او نه لویا خرچا. ولا يقطعون واديا او نه کټ کوي واديا یو میدان یو علاقه. ولا يقطعون نه کټ کوي دوی واديا یو میدان په سفر سره الا کتب لهم مگر لیکل شي دوی لپاره اجر داغي ليجزيهم الله در پات چې الله تعالی بدلور کی دوی ته احسن ما كانوا يعملون خو بدل هغه چې دوی عمل کوو خو هغه چې دوی عمل کوو. ما كان المؤمنون او نه د پکار مؤمنان د پاره ما كان المؤمنون او نه د مناسب مؤمنانو لا لینفرو چې دوی وزي کافتن پورا پورا جهاد د پاره یا علم د پاره د ټولو مؤمنان د پاره پکار نه دي چې دوی وزي جهاد د پاره یا د علم د پاره. فلولا نفر من كل فرقه فلولا نفر وسول نوزي من كل فرقه د هر یو ډلینا منهم د دوی نه طائفتون سکسان یو ډله لیتفقهوا فی الدین د پاره چې دوی ازده کی دین چې دوی حاصل کی لیتفقهوا چې دوی په حاصل کی فی الدین په دین کې. فلولا نفرا پس ولی نزی من کل فرقه د هر ډلینا منهم د دوی نه طائفتون یو ډله لیتفقهوا چې په شی فی الدین په دین کې ولینذروا د پاچ دوی ویری قوم خپل قوم اذا رجو الیم کا چې دوی واپس شي دوی ته لعلهم یذرون د پاچ دوی ویری چې دوی ویری. یا ایها الذین آمنوا و ایماندارو قاتلوا الذین جنگوا کیدا کسان سره یلونکم چکم تاسو ته نږدې دي من الکفار د کافرانو ولیجدوا پکا چې دا کافران مومی فیکم پتاسو کې غلظتن سختی یا ولیجدوا او پیدا دي شي فیکم پتاسو کې غلظتن سختی دا کافران دی عمومی فیکم پتاسو کې غلظتن سختی. وعلم پوشن الله بیشک الله تعالی چې مع المتقین سره د متقیان نه و اذا ما انزل سوره او کله چې نازل کړي شي یو سوره فمنهم نذر د دوی نامه غسوک یقول چوي ايکم کوم یولا پتاسو کې زادته ذات زیاد کړ د آیاتونو حاضی ایمانا دی آیاتونو ایمان. فمنهم نزيد دنا من يقول منا غسوک یقول چوي ايکم کوم یولا پتاسو کې زادته زیاد کړه اغلره حاضی دی آیاتونو ایمان ایمان. فما الذين پسا کسان ما امنو چې مؤمنان دي
فزادتهم نزیات کړ دوی لرا ایمانا ایمان هم یستبشرون دوی خوشحالی کوونکي دي دوی خوشحالیږي واما الذين هرچا کسان فی قلوبهم چې دوی په زړونو کې مرض دی فزادتهم زیاتوي دوی لرا زیات کړ دوی لرا رجسن ګندګي الی رجسهم د دوی د ګندګۍ سره وماتو ادو مړشي وهم کافرون وي بدوی کافر اولا يرون آیدو نوینی آیدو نګوري انهم چې کینن دوی یفتنونا دوی عذابیږي دوی په عذاب کولې شي دوی په فتنه کې چولې کیږي انهم یفتنون چې کینن دوی عذابیږي دوی په فتنه کې چولې کیږي انهم یفتنون یقینا دوی باندې امتحان نازي فی کل عام په هر کال کې مرتن یو پیرا او مرتين یا دو ځلې دو پیرې ثم لا يتوبون بیا دو توبه نو باسي ولا هم يذكرون انو دوی نصیحت تخلی و اذا ما انزلت ارکل چې نازل کړي شي سورۃ یو سورۃ نظر نو ګوري بعضم زند دنیا الی بعضن زنو نورتا هل یراکم من احد ایا ویني تاسو لا من احد یوتن ثم انصرفوا نو بیا دوی ګرځي صرف الله نو ګرځول الله تعالی قلوبهم د دوی زړه صرف الله واپس کړل الله تعالی ګرځول الله تعالی قلوبهم د دوی زړه بانهم زکه چې دوی قوم داسې قوم نه لایق قوم چې نه پويږي لقد جاءکم رسول یقینا راغله تاسو ته پیغمبر من انفسکم تاسو د نفسونو عزیز علیه ګران دی په دبانه ما غس عنتم چې تاسو په تکلیف کې شای عزیزن ګرانیږي ډېر ګران دی علی په دبانه ما غس عنتم چې په تکلیف کې شای تاسو عزیزن ګران دی علیه پاغه باندې په دې پیغمبر باندې ما هغه کار عنتم چې پر په مشقت کې کېږي تاسو چې تاسو په تکلیف کې کېږي حریصن ډېر حریص ته حرس کون کې دی علیکم پتا سبانه بالمؤمنین په مؤمنانو باندې رؤوف مهربان دی رحیم رحم والده حریص علیکم حریص ته ارس کون کې تاسو په خیر خواهی باندې تاسو په خیر باندې بالمؤمنین ډېر په مؤمنانو باندې رؤوف مهربان دی رحیم رحم والله فاین تولوا نو کجې دوی مخواړو فقل ورته وای حسبی الله پوره دې زماره پر الله تعالی لا اله الا هو نشره حقدار د بندګۍ الا هو بيدغنا علیه خاص په دغه الله باندې توکل تو مازان سپارل او هو دغه الله چې رب العرش العظیم رب دې دارش ډیر لوی بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله سره چې به حد مهربان دی ډیر زیات رحم کون کړي الف لام را الله پویږي په ما دې ارپونو باندې تلک آیت الکتاب الحکیم د آیتونو د کتاب محکم دی حکمتونه والی اکان الناس اشته خلقو د پارا جبن تعجب حیرانتیا اند دې خبرې نه وهیا چې مونږ وਹੀ کړلې لار رجل یو سړی تا منهم د دوینا ان انذر الناس چې وې رو خلق بشر الذین او مبارکی ورکا کسان ته چې مؤمنان دي ان لو بشک دوی لپاره قدم صدقن لوی مرتبه ده عند ربهم د دوی طرف سره قال کافرون وای کافران ان هذا لساحر مبین کې اندا جادوګر دی ښکارا ان ربکم یقینا استاذ رب الله دی الذي غزات خلق السماوات چې پیدا کړل اسمانونه ولرد زمکا فی 6 ایام پشپ غروزو کې ثم استوى بیا قائم شو بیا برابر شو علی العرش پارش باندې تخت باندې یدبر الامر انتظام کې سنبالغ کې الامر د کارونو ما من شفیع نشته څوک سفارش کوونکې الا من بعد اذن مگر پس د اجازت دغه نه ذالکم الله دغه صفاتون ول الله دې ربکم جساسو پالون کړي فعبدو دغه صرف یو د الله متازو کوي محتاجیو کوي بندگیو کوي افلا تذکرون ایت سوچ نه کوي الیه خاص دتا مرجوکم تاسو واپس را جميعا د ټولو وعد الله حق وعد د الله تعالی حق رښتونی انه یقینا د الله تعالی یبدا الخلق پیدا کوي مخلوق پاول زل ثم يعيد بیا دوباره پیدا کی لیجزی الذین دې پات چې بدل ور کیا کسان تعامل چې مؤمنان دي او عامل صالحات او عمل کړل نیک د سنت برابر
بالقسط په انصاف سره. والذین کسان کفروا چې کافران دي لهم دوی لپاره شراب سکلی من حمیم د خټ کېدلو اوبونه ګرم اوبونه عذاب علیم او سخت عذاب دی ولا بما کانوا یکفرون ځکه چې دوی کفر کولو. والذی الله تعالی ذات جعل الشمس چې ګرځول لنور زیان رڼا کوونکې تیزه والقمر او سپوږمۍ نورن رڼا کوونکې تت مدم وقدره او پندازه کړی دی او پندازه کړی دا منازل او پندازه کړی دی منازل منزل نه ده دی سپوږمۍ لتعلموا دې په چې تاسو معلوم کړئ عدد السنین شمار د کلونو والحساب او د وختونو ما خلق الله والحساب یا حساب د وختونو والحساب حساب د روزو د میاشتو ما خلق الله نه پیدا کړی الله تعالی ذالک دا الا بالحق مگر په حق سره په تدبیر سره یفصل الآیات په تفصیل سره بیان آیاتنا لقومنا قوم پر یعلمون چې پویږي ان فی اختلاف لیکن په اختلاف د شپې او دروازه کې پتلو راتلو د شپې او دروازه کې وما او هغه چې خلق الله پیدا کړل الله تعالی په سماوات په اسمانو کې ولر د عظما کې لآیات ډیر لوی دلایل نشانی دي نخې دي لقوم یتقون دا قوم پر چې یریږي د الله نه. ان الذين بشکا کسان لا يرجون لقانا چې امید نه کوي زمونږ د ملاقات رزو دوی خوشاله شو دي بل حیات دنیا په دنیاوي ژوند په لنډ ژوند باندې وطمئنوا مطمئن شو دي بها په دې باندې والذین او کسان هم چې دوی عن آیاتنا غافلون دوی زمونږ د آیاتونو به خبره دي غافل دي اولئک دا کسان موام زید دوی انار ور دي بما کان یکسبون ځکه پاسو چې دوی کسب کوي. ان الذين بشکا کسان امر چې ایمان راوړل او عمل صالحات او عمل کوي نیک سنت برابر يهديهم روان بک دوی لرا ربهم رب دوی بی ایمان په سب د ایمان دوی یا يهديهم خون بو کی دوی ربهم رب دوی بی ایمان په سب د ایمان دوی تجری چې بيږي با من تحت الانهار لاندې دغه نه نهرونه ولی فی جنات النعیم په جنتونو د نعمتونو کې دعواهم خبر بد دوی فیها پدې جنت کې سبحانك اللهم دعواهم خبر بد دوی आवाज بد دوی فیها پدې جنت کې هغه بدای چې سبحانك اللهم پاکی د خدای تعالی دار کې اسماء بنا وتحیتهم او ملاقات د دوی او پیشکشی د دوی او پیشی دی یو بل سره د یو بل سره ملاویدل د دوی فیها پدې جنت کې سلامون په سلام بوي السلام علیکم دین دا په جنت کې به السلام علیکم وي واخر دعواهم او اخری خبره ده دوی اخری بل نه دوی ابدای ان الحمدلله چې ټول صفاتونه د خدای توب صرف یو د الله تعالی لپاره دی رب العالمین چې رب دې د ټولو مخلوقاتو ولو يعجل الله للناس ولو يعجل الله او كذر سول الله تعالی للناس خلقتا الشر تکلیف استعجالهم بالخير پشان د زرغ وختلو د دوی خیر لرا لقضی الیهم نو ختم شیبو اجلهم عمر د دوی فنظر الذین نو موږ پریدوا کسان لا یرجون چې امید نه کوي چې کیدنه ساتي لقانا زموږ د ملاقات فی طغیان په خپل سرکشه کې یا مهوندوی با سرګردانی حیران پریشان وي بی عقل وي اذا مسل انسان او کله چې ورسیږي انسان ته الذر تکلیف دعانا لجنبه دعانا نو موږ تاواز کوي لجنبی په ډډه باندې او قائدن پناسته باندې او قائمانه په ولاړه باندې دعانا لجنبی موږ تاواز کوي په ډډه او قائدن پناسته او قائمن په ولاړه فلما کشفنا عنه هرکله چې موږ دری کو لری کو ذرو ددنه تکلیف مره نده تیر شي کعلم یدونا گویا چې لکه داړو موږ ته آواز نه کړی لا ذرن تکلیف ته مسو چې ورته رسېدلی کذالک دغه رنګې زین للمسرفین ښایسته کړی شوي دي للمسرفین اسراف کوونکو ته ما کانو یعملون هغه چې کوم دوی بد عمل کو زین للمسرفین ښایسته کړی شوي دي هغه مسرفین بې باکو خلکو ته اسراف کوونکو خلکو ته ظالمانو ته ما کانو یعملون هغه بد عمل چې دوی کو ولقد اهلكنا القرون یقینا موږ هلاک کړي پیړۍ من قبلکم بخواستاسو لما ظلموا هلکه چې دوی ظلم وکړو جاءتهم رسلهم راغلیو دوی ته پیغمبران دوی بالبینات په صفا بیانونو سره ما کانوا لیؤمنوا نو دوی چې دوی ایمان نه وړوي
کذالک دارنګ نزل قوم المجرمین بدل ورکو قوم مجرمانو ته ثم جعلناکم بیا موږ ګرځولي تاسو خلائف فی الارض خلیفګان پزما کې اختیارمن رستو آبادیدونکي پزما کې یا رستو راتلونکي مشران پزما کې من بعد پس د دوینا لننظر چې موږ وګورو کیف تعملون څنګه تاسو عمل کوئ وإذا تتلى عليهم کله چې لستل شي عليهم په دوی باندې آیاتونه زموږ آیاتونه بینات سرګن صفا قال الذين ويكسان لا يرجون چې هغه عقیدن ساتي امید نه ساتي لقانا زموږ د ملاقات په قیامت کې نسوي ایت به قران راوړه بل قران غیر هذا د دین علاوه او بدله یا دی کی بدلونو کا او بدله یا په دی قران کې بدلونو کا یا بل قران راوړه یا بل کتاب راوړه او بدلو یا هم دغه خره خو په دې کې بدلونو کا قل ورته وای ما یکون لی ندی مناسب زما لپاره انو بدلو چې زب بدل کم دی لره من تلقاء نفسي د خپل طرفنا ان اتبعو بلکې ز تابعداري کو ان اتبعو ز تابعداري نکم الا ما یوها مگر تابعداري کوم ما د اغس یوها چې وحی کیږي الی ماتا انی اخاف یقینا زیریګم انا سیت ربی کچې زنا فرمانی کوم ربی د خپل رب عذاب یو بن عظیم عذاب دروازه لوینا قل لو شاء الله وای کچری رضا شوی د الله تعالی که رضا وی د الله تعالی ما تلوتو ما به تلاوت نه وکړي ما به د قران تلاوت نه وکړي علیکم پتا سبحانه ولا ادراکم بی او خبر کړي به مې نه تاسو به په دې قران باندې فقد لبست فيكم عمرا یقینا ما عمر تیر کړل پتا سو کې من قبل د دینه مخ کې ډیر عمر افلا تعقلون تاسو نه پوهیږئ عقل نه کار نه اخلئ فمن ازلم نسوک ته ډیر غټ ظالم ممن دا غچانا افترا چې وتړي چې جوړ کړه الله په الله تعالی باندې کذبن درو او کذب بیااتی یا درو جوړ کړه بیااتی آیاتونه داغو درو جوړ کړه آیاتونه داغو انه یقینا شاندار لا یفلح المجرمون ناکامیابیږي مجرمان ګناګاران ويعبدون دوی بندگی کوي من دون الله بيد الله تعالی نه ما د هغه چا لا یزرم چې ضرر نشي رسولې دوی ته ولاین فهم او نورته نفر رسولش ويقولون وایدی هؤلاء دا خلق شفاعنا زمنګ سفارشیان دي عند الله د الله پنيز الله سره پنيز د الله قل ورته وای تنبئون الله تاسو خبروي الله تعالی بما پاس باندې لا علمو چاغه معلوم ندی فی السماوات پس مانو کې ولا فی الارض او پس ما کې سبحانه پاک دی الله توبه توبه سبحانه پاک دی الله تعالی وتعالى ډیر لوی شان والا دی ډیر اوچته اما سره یشرکون چې دور پوری شریکان جوړي وما كان الناس انه خلق الا امه واحده مگر یو ډله یو جماعت فاختلفون اختلاف وکړو ولولا کلمتون او کچرنه یو خبره حکم سبقت مخ کې شوه من ربک استاد رب د طرفنا لقضی بینهم نو فیصله با شوه وي بینهم د دوی په منځ کې فيما باز کې فی اختلافون جو دوی په اختلاف کوي ويقولون وايد لولا انزل عليه ولی نشی نازل دلی علیه په دې پیغمبر باندې آیت یو نخا من ربی د طرفه درب ددنه فقل ورتوا انما الغیب لله کین غیب د پټو سيزونو علم لله ذات الله تعالی پاره فانتظرون انتظار کوي انی ماکم یقینا ز تاسو سره من المنتظرین د انتظار کوونکو نه ما واذا زقنا الناس کله چې مونږه اوسکو په خلق باندې رحمتن مهربانی خپل رحمت من بعد ذرا پس د تکلیفنا پس د مصیبتنا مستهم چې رسیدلې وی دوی ته اذا لهم نو دغه وخت کې وی د دوی د پاره مکرون چلونا چلول فی آیاتنا زمون پیاتونو کې قل الله او چې الله تعالی اسرع ډیر زر کوي مکرن چل تدبیر ان رسولنا کینن زمنگا ملائک زمنگا رسولان یکتبون لکی ما تمکرون اغا چه تاسو چل کوئی چلول کوئی ان رسولنا زمنگا رسولان زمنگا ملائک یکتبون لکی ما اغا سو تمکرون چه تاسو مکر کوئی چلول کوئی والذی اللہ تعالی غزات یسیرکم چې بوزی تاسو
فی البر په وچه باندې والبحر او په لمده باندې فی البر په وچه والبحر په دریاب کې حتی تر دې پورې اذا کنتم فی الفلک چې شی تاسو په فی الفلک په کشته کې په جازونو کې په جاز کې سمندری بیړۍ سمندری جاز وجرینا بهم او بوزی دوی لرا بریحن طیبتن په هوا مزیدار سرا په هوا صفا سرا وجرینا بهم او بوزی دوی لرا بریحن طیبتن په هوا مزیدار سرا فرحون دوی خوشحالی بها په دې باندې جاءتها نراشی دیتا ریحن هوا جاءتها راشدی کشتایتا ریحن هوا عاصفن تیز هوا ہلاکون کے ریحن ہوا عاصفن تیزا وجاءهم الموج او راشی چپے د سمندر من کل مکان اند ہر طرفنا چپی راشی وظنوا او دوی گمانو کی انہم چیکنن دوی احیط بهم دوی گیر کړی شو دعو الله دوی سوال کوي د الله تعالی نا مخلصین له الدین یوازې کون کی دی الله لرا بندگی او دوی وی لئن انجیتنا الله کچې تا موږ خلاص کړو من هذه د دې مصیبتنا لنکونن من الشاکرین خامخا موږ بشو د شکر گزارونه فلما انجاهم هر کله چې الله بچ کی اذا هم نه په دغه وخت کې هم دوی یبغون شرارت کوي یبغون سرکشی کوي فلر دې بس ما کې بغیر الحق کې پناه کا یا یوحناس اے خلق انما بغیکم یقینا ستاسو سرکشی ستاسو شرارت اعلان پس کوم تاوان دې ستاسو په نفسونو باندې و بال لے ستاسو په نفسونو باندې متاع الحیات الدنیا سامان مزه واخلی د دنیا د ژوند نه متاع الحیات الدنیا نفع واخلی په دې ژوند د دنیا سره یا متاع الحیات الدنیا سامان د دنیا د لند ژوند دی ثم الینا بیا زمون طرف ته مرجعکم ستاسو واپس را فننبئکم منگ بتاسو خبردار کو بما پاس بانے کنتم تعملون چی تاسو عمل کو انما مثل حیات الدنیا کنن مثال د دنیاوی جوان کما ان پشان دوبو دے انزلناہو چی منگ راو ورو من السماع د اسمان نا فاختلط به نو گڑ وٹ راو خیجی بدی سرا نبات الارد گیا دزمکے شنکے دزمکے مما دا سنیا کل ناسو چی خوری خلق والانعام و ساروی حتی تر دے پوریزا خزت الاردو کل چی واخلی زمکا زخرفها خپل ڈول خپل خائص خپل خستواله زمکا یعنی تک کشنشی خکولی شی حتی ازا خزت الاردو تر دے پوری چی انیسی زمکا زخرفها خپل خائص خپل ڈول وزینت او خستشی وزن اهلها او گمانو کی داغیو سیدن کے انہم قادرون علیہا چیکنن دوی قادر دی پدے باندے دے پسل حاصلولو بانے قادر دی وصلرن کی اتاہا نراغ ورتا امرنا زمنگا حکم لیلن دشپے او نهارن یا دروزی فجالناها منگا اگرزو غیلر حسیدن ریبلے شوے کٹکلے شوے لوکلے شوے که علم تغن بلمس گویا چلکا نو پرون گویا چلکا نو بیگئی چې پرونو سره ونه داسې هلاک شي کذالک دارنګ نفصل الآیات منګه بیانو آیاتونه لقوم یتفکرون قوم نه پات چې فکر کوي والله یدعو الی دار السلام الله دعوت ورکوي کور د امن ته ویهدی الله هدایت کوي الله خو نه کوي من یشاء الی صراط مستقیم
هغه چاته چې وغواړي برابرې لار طرف ته. للذین دا کسان دپاره احسنو چې نیکي کړله الحسنا دوی دپاره خوشحالي ده و زیاده او زیاتی دی و زیاده او نورم زیاتی سیزونه دي. الحسنا خوشحالی جنت و زیاده او د دینه نور زیات یعنی دیدار د الله تعالی. ولا يرهق وجوههم نبخیجی د دوی په مخونو باندې قطر تورواله یا ولا يرهق نبخوریږي ولا يرهق او نب پټوي وجوههم د دوی مخونو لا قطر تورواله ولا ذله او نه ذلت خړواله. اولئک دا کسان چې اصحاب الجنه دا جنتیان دي هم فیها خالدون همیشه وي دوی په دې کې. والذین کسان کسبوا السیئات چې کوي ناروا د ګناه کارونه بد کارونه جزاء سیئه نو بدله د نارواو نو بدله د بدو بمثلها دغه پشاندا وترهقهم ذله او خوریږي و په دوی باندې ذلتن ذلت رسوایی پټوي بدوی لرا ذلت رسوایی. مالهم نشه دوی لپاره من الله د الله تعالی د عذابنا من عاصم سوک بچ کوونکې. کانما اغشیت گویا چې لکه پټشي بی وجوههم په مخونو د دوی باندې قطعا من اللیل په ټوکړې د شپې مظلمن تک تورې سره. کانما اغشیت گویا چې لکه پټکړې شوي دي وجوههم مخونه د دوی قطعا په ټوکړې سره من اللیل د شپې نه مظلمن د تک تورې نه. گویا چې پټکړې شوي دي مخونه د دوی کانما اغشیت گویا چې پټکړې شوي دي وجوههم مخونه د دوی قطعا په ټوکړو من اللیل د شپې مظلمن چې تیاره والوي تک تورې. اولئک اصحاب النار دا جهنمیان دي هم فیها خالدون همیشه په دې کې. و یوم نحشرهم او کله چې موږ جمع کو دوی جميعا ټول راغون را جمع په یو ځای ثم نقول بیا به موږ وایو للذین آکسانو ته اشرکو چې مشرکان دي مکانکم ادرګه په خپل ځای انتم تاسو و شرکاکم استاسو شریکان فزیلنا نم جدای راولو بینهم د دوی په میانس کې. وقال شرکاؤهم او بو شریکان د دوی ما کنتم ایانا تعبدون نوای تاسو زمونږ بندگی کوونکی. ما کنتم نوای تاسو ایانا موږ لرا تعبدون بندگیم چې کوله. فکفا بالله نو پوره دی الله تعالی شهیدن گوا بیننا زمونږ په منځ کې او بینکم استاسو په منځ کې ان کننا عن عبادتکم چې یقینا موږ اوس تاسو د بندګۍ نه لغافلین خامخا نه خبره. هنالک دغلته تبلو معلوم بکی کل نفس هر یو نفس ما غس اسلفت چې د کړي دي مخکې. وردو او دوی به واپس کړی شي الی الله الله طرف ته مولاهم چې دوی مولا دی چې دوی مالک ته الحق فرشتیا وزلانهم رک بشي دوی نه ما کانو یفترون هغه دروغ چې کوم دوی جوړول. قل وای من یرزقکم سوکته چې رزق درکې تاسو ته من السماء د اسمان نه ولر دیو د زمکینا اما یملک السما سوک دے مالک اختیارمن السما د غوګونو ولبسا د سترګو ومن او سوک دے یخرج الحیا چراوباسی ژوندې من المیت د مړنا ويخرج المیت او چراوباسی مړې من الحی د ژوندینا ومن او سوک ته یدبر الامر چې انتظام کوي د کارونو سمبالغ کوي د کارونو او من یدبر الامر او سوک دې چې سمبالغ کوي د کارونو فسيقولون الله نظر د چې دوی بوي الله. فقل نور ته وایا افلا تتقون تاسو ولې نه یریږئ. وذالکم الله دا صفتونه والا تاسو ربکم رب دې الحق پرشتیا سره. فماذا بعد الحق نسده بعد الحق بيد حقنا الا الضلال مگر گمراهی ده. فماذا بعد الحق نبس شی رستو د حق نه الا الضلال مگر گمراهی ده. چې حق پرې دینو خامخه
گمراهی ته انسان زی. فانا تصرفون نو په کوم طرف تاسو ګرځولې کېږئ. کذالک دغه رنګې حقت ثابته شوې ده کلمت ربک فیصله ستا د رب علی الذین پاک کسانو باندې فسقو چې نافرمان دي انهم چې بېشکه دوی لا یؤمنون دوی ایمان نه راوړي. قل وایه هل من شرکایکم آیا شته ستاسو د خدایانو نه ستاسو د شریکانو نه من هغه څوک یبدأ الخلق چې په اول ځل پیدایشو کی چې په اول ځل پیدا کی چې اول پیدا کوي خلق ثم یعیده بیا دوباره پیدا کوي فانا توفکون نو څنګه ګرځولې شئ تاسو د الله نه تاسو څنګه ګرځولې کېږئ د الله نه واپس کېدی شئ د الله نه. قل ورته وایه هل من شرکایکم آیا شته ستاسو د شریکانو نه چې تاسو به د خدایتوب ګمان کوئ نه هغوی نه څوک شته من هغه څوک یهدي الی الحق چې ښایي حق طرف ته چې خو نه کوي رهنمایي کوي حق طرف ته لار ښایي حق طرف ته. قل وایه الله تعالی چې یهدي للحق هدایت کوي حق طرف ته خو نه کوي حق طرف ته. افمن آیا نو هغه څوک یهدي الی الحق چې هدایت کوي لار ښایي حق طرف ته حق کو ډېر زیات لایق دی ډېر زیات حقدار دی ان یتبع چې د هغه تابعداري وکړی شي. امن یا هغه څوک لا یهدي چې هغه لار نه مومي الا ان یهدا مگر دا چې لار ورته وښودلی شي. فما لکم نو څه شي تاسو له کیف تحکمون څرنګې تاسو فیصلې کوئ. وما یتبع اکثرهم او تابعداري نه کوي زیات د دوی نه الا ظنا مگر د اټکل د ګمان. ان الظن یقینا ګمان چې دی لا یغني فایده نه ورکوي من الحق د حق خبرې نه شیئا معمولی. ان الظن یقینا ګمان چې دی لا یغني فایده نه ورکوي من الحق د حق نه شیئا د هیڅ یو څیزو د حق مقابله کې ګمان څه پیدا نه ورکوي. ان الله بېشک الله تعالی چې علیم خبردار دی بما پاسبان یفعلون چې دوی کوي. وما کان هذا القرآن او نه دی دا قرآن ان یفترا چې جوړ کړی شي من دون الله سوا د الله تعالی نه ولکن تصدیق الذی لیکن دا تصدیق ته دا رښتیا دی الذی هغه بین یدیه تصدیق ته رښتیا کون کړي الذی د هغه څه بین یدیه چې مخکې د دنه دی و تفصیل کتاب او بیان دی د کتاب تفصیل د کتاب لارې بفی چې هیڅ شک نشته په دې کې من رب العالمین د طرفه د رب العالمین نه طرفه د رب د مخلوقاتو نه. ام یقولون آیا وای دی افتراه چې ځان نه جوړ کړی دی دا کافر وای چې دا قرآن دی پیغمبر د خپل ځان نه جوړ کړلی. قل ورته وایه فاتو راوړی بصورت یو صورت مثلی په شان ته قرآن ودو راوبلی من هغه څوک استطعتم چې تاسو طاقت لرئ من دون الله سوا د الله نه ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتینی بل کذبوا بلکې دوی دروغجن کړی دی بما غسل لم یحیطوا بعلمه چې دوی نه دی راګیر کړی په خپل علم سره لم یحیطوا چې دوی نه دی راګیر کړی بعلمه پوه داغه علم داغه لم یحیطوا چې نه دی راګیر کړی دوی بعلمه علم داغه دوی دروغجن کړی دی بل کذبو بلکې دوی دروغجن ګڼلی دی بما هغه کتاب قرآن لم یحیطو چې نه دی راګیر کړی دوی بعلمي علم داغې د دې قرآن دا علم باندې خبر نه دی او دغه ورته وی دروغ ورته وی. ولما یاتهم او نه دی راغلی دوی ته تاویل و حقیقت داغې کذالک دارنګې کذب الذین دروغجن کړي الذین کسانو من قبل چې دوی نه پوښاو فانظر نو ګورئ کیف کان عاقبت الظالمین څرنګه شو انجام د ظالمانو څرنګه شو اخر د ظالمانو اخره خاتمه. ومنهم او زین دوی نه منع سوکت یؤمن چې ایمان راوړي به په قرآن باندې ومنهم او زین دوی نه منع سوکت لا یؤمن چې ایمان راوړي به په قرآن باندې وربک استرب چې عالم ډېر ښه پوهیږي بالمفسدین پروانکارو باندې وین کذبوک او که دوی دروغجن گنی تعالی را فقل ورته وای لی زما لپاره عملی زما عمل له ولکم استاذ لپاره عملکم استاذ عمل له
انتم تاسو بریئونا بیزاره بی تعلق مما د هغه څه نه عملو چې زه عمل کو وانا او زه بریئون بی تعلق ما بیزاره ما جدای مما سره تعملون چې تاسو عمل کوئ ومنهم او ځینې دونه مناسوک دي یستمعون الیک چې غوږ دي تا ته ومنهم او ځینې دونه مناسوک دي یستمعون الیک چې غوږ دي تا ته افانت تسمع الصم آیات اورولې شي کڼو ته ولو کانوا لا یعقلون او حال دا چې دوی نه پوهېږي عقل نه لري ومنهم او ځینې دونه مناسوک دي ینظر الیک چې ګوري تا ته افانت تهدي العمي آیات ښودنه کولی شي اړندو ته ولو کانوا لا یبصرون او حال دا چې دوی نه ویني ان الله بېشک الله تعالی چې لا یظلمو ظلم نه کوي الناس په خلقو باندې شیئا معمولی ولکن الناس لیکن خلق چې انفسهم په خپل ځانونو باندې یظلمون ظلم کوي ویوم یحشرهم او کله چې راجم به کړي ټولو لا الله کأن لم یلبسو دوی به ګمان کوي چې لکه دوی ندي سر شوي الا ساعتن مگر یو ساعت یو ټیم من النهار دروازې نه یتعارفون دوی به پیژني بینهم په خپل منځ کې په یو بل کې کأن لم یلبسو گویا چې لکه دوی ندي سر شوي الا ساعتن مگر یو ټیم یو ساعت من النهار دروازې نه یو ساعت سر شوي یتعارفون پیژني بینهم په خپل منځ کې په یو بل کې قد خسر الذين كانوا بتاوان کې پریوتلیا کسان کذبوا بلقاء الله چې دروغجن کړي دي ملاقات د الله تعالی وما كانوا مهتدين او نه دوی لار مندون کی وایما نورینک او کچره مونږ او خو تا ته بعض الذين اغسو اغذاب نعيدهم چې مونږ دوی سره وعده کو او نه توفینک یا مونږ ته وفات کو فیلینا مرجهم نو زمونږ طرف ته واپس یې دوی ثم الله بیا الله تعالی چې شهیدون گواه دی خبردار دی علامه پاسبان یفلون چې دوی کوي ولی کل امت الرسول او د هر یو ډلې لپاره د هر یو امت لپاره رسول یو رسول له فاذا جاء رسول هر کله چې راشي رسول د دوی قضیه بینهم نو فیصله به وکړي شي دوی ترمنځ بالقسط په انصاف سره وهم لا یظلمون دوی باندې مظلوم نه کړی شي ويقولون وایدی متى هذا الوعد کله به دا وعده د قیامت یا د عذاب ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی قل ورته وایه لا املک زه اختیار نه لرم لنفسي د خپل ځان د پاره ضررن د نقصان ولا نفعن او نه د نفع د فایدې الا ماشاء الله مگر دا چې الله تعالی خوښه شي رضا شي لكل امه د هر یو ډلې د پاره اجل یو نیټه د مقرر فاذا جاء اجل عمر کل چراشی نیټه دوی فلا یستاخرون نرست کیږي ساعتن یو ټیم یو ساعت ولا یستقدمون او نه به مخکې کیږي قل ورته وایه رایتم تاسو فکر کړلی سوچم کړلی ان اتاکم کچر راشي تاسو ته عذاب و عذاب د الله تعالی بیاتن د شپې او نهار نیا دروازې ماذا یستعجل منه نس ځان ساتنه به وکړی تاسو منه د هغې نه ماذا یستعجل منه المجرمون نو سبتنه ځان وساتئ منه د عذاب نه سبتنه ځان وساتي منه د عذاب نه مجرمون ګناهګاران چې دوی عذاب د الله تعالی غواړي زره غواړي نو دا مجرمان به تنه ځان بچ کی الله ماذا نس تدبیر دی نس چل ولې یستعجل منه المجرمون چې په جلدی سره وکړي هغه نه مجرمان چې ځان تنه بچ کی ان اتاکم کجراشی تاسو ته عذاب او عذاب د الله تعالی بیاتن د شپې او نهار یا دروازې نو ماذا نس تدبیر دی سچل ولې یستعجل منه المجرمون چې په جلدی سره به وکي هغه مجرمان د ځان بچ کولو تدبیر ماذا ست تدبیر دی یستعجلو چې زر به وکي په جلدی سره به وکي منه د غضبنا المجرمون مجرمان د ځان بچ کولو لپاره ثم اذا ما وقع آیا بیا کله چې واقع شي د عذاب ثم اذا ما وقع آیا بیا کله چې واقع شي د عذاب آمنت بی تاسو به ایمان راوړئ په هغه باندې چې عذاب راشي نو بیا به ایمان راوړئ الآن اوس وقد کنتم به تستعجلون او تاسو دې نه مخکې وای زر غوښتونکي عذاب لره
وقد کنتم به او تاسو وای دی عذاب لره تستعجلون زر غوښتونکي ثم قیل للذین بیا به وویل شي کسان ته ظلمو چې ظالمان دي ذوقوا عذاب الخلد اوسقئ عذاب د همیشوالي هل تجزون بدله بنشي درکولی تاسو ته الا بما کنتم تکسبون مگر د هغه کسب چې تاسو کو واستنبئونک تپوس کې ستانه احق هو آیا د عذاب حق دی قل ورته وا ای وربي ای قسم دی وربي زما په خپل لب باندې انه یقینا د عذاب چې لحق حق دی وما انتم بمعجزین نه تاسو خلاصیدونکي بچ کیدونکي د عذاب نه ولو ان لكل نفس او کچریوی د هر یو نفس د پاره ظلمت چې ظلم کړلې ما فی الارض هغه چې دا ټول په ځمکه کې دي لفتدت به چې په بدله کې ورکې د خپل ځان نو خلاص پشي نه نشي خلاص دي ولو ان لكل نفس کچریوی د یو نفس د پاره کچریوی د هر یو نفس د پاره چې حکم په د عذاب شوی دی ظلمت چې ظلم کړلې ما هغه سيزونه فرعون چې په ځمکه کې دي لفتدت چې په بدله کې ورکې د عذاب په بدله کې ورکی به د خپل ځان نه د خپل ځان په بدله کې ورکی نه دی به خلاص شي نه خلاص دی نشي واسر الندامت او پټه وکړي خپېمانتیا لما راو العذاب هرکله چې ویني عذاب وقضی بینهم فیصله به وکړی شي دوی ترمنځ بالقسط په انصاف سره وهم لا یظلمون دوی باندې به ظلم نه کړی شي الا خبردار ان لله یقینا خاص الله تعالی د پاره ما هغه سيزونه دي په سماوات چې بس مانو کړي ولا د پزما کړي الا خبردار ان وعد الله یقینا وعد الله تعالی چې حق نه حق ده د قیامت یا د عذاب ولکن اکثرهم لا علم لیکن زیات د دوی نه پويږي هو دغه الله تعالی چې یحیی ژوند کول کوي و یمیت او مړه کول کوي و الیه او خاص دی الله طرف ته ترجعون تاسو واپس کړئ شي ورګرځول شي یا ایها الناس ای خلقو قد جاتکم یقینا راغله تاسو ته موعظه لوی نصیحت من ربکم تاسو در طرف نو شفاء او شفاء علاج لما دا مرزون فی الصدور چې په زړونو کې دي په سینو کې وهدن او هدایت او رحمت مهربانی ده للمؤمنین د مؤمنان د پاره قر ورته وای به فضل الله الله تعالی په فضل سره چې اسلام نه و برحمت او پر رحمت دا غسر چې قران دی فبذالک فدی باندې فلیفرو خوشاله دي شي پکاله چې دوی خوشاله شي هو خیرون دا ډیر بهتر دی مما دا غسنا یجمعون چې دوی جمع کوي د مال دولتونو نه قل ورته وای ارایتم ایتاسو ګورئ ما اغسستا انزل الله چې الله تعالی را لګره دی لکم تاسو لپاره من رزق د رزق نه فجعلتم نو تاسو جوړوي منه داغه حرام او حلال حرام او حلال قل ورته وای الله آیا الله تعالی اذن لكم حکم کړل تاسو ته ام علی الله تفترون یا تاسو په الله باندې دروغ جوړوي وما ظن الذين او سخيال له وما ظن الذين او سخيال له الذين دا کسانو یفترون چې جوړي علی الله په الله تعالی باندې الکذب دروغ یوم القیامه روز د قیامت دا کم کسان چې دروغ تړي په الله باندې نو دوی د قیامت پرځ باندې سخيال له قیامت متعلق ان الله بشک الله تعالی چې لذو فضل خام مهربان دی فضل والدی علی الناس په خلق باندې ولکن اکثرهم لا یشکرون لیکن زیات خلک چې شکر نه کوي احسان نه مني قدردان کیږي نه وما تکونو فی شأن وما تکونو فی شأن او نه ته په یو حالت کې وما تتلو منه او تن نل ولی لستل نکای منه د الله طرفنا من قرآن د صد قرآننا ولا تعملون او نه کوي تاسو عمل من عمل صد عملنا الا كنا علیکم شهودا مگر موږ پتا سو باندې حاضر ناظر یو موږ پتا سو خبردار یو استفیزون فی کله چې تاسو داخلي گئے پاغه کې وما تکون فی شان او نه ته په یو حالت کې وما تطلو منه او نتل او ته لولینا منه د الله طرفنا من قرآن صد قرآننا ولا تعملون من عمل او نه تاسو عمل کوي صد عملنا الا كنا علیکم شهودا مگر موږ پتا سو باندې حاضر یو استفیزون فی کله چې تاسو داخلي گئے پدې کې وما یعذب ربک او نشي پټې دې ستا دربنا مثقال ذره په اندازه د ذره فی الارض پزمکه کې ولا فی السماء نه پسمان کې ولا اصغر نو وړو کې د دینا من ذالک ولا اصغر نو وړو کې من ذالک د دینا ولا اکبر او نه غټ نه لوی
الا فی کتاب مبین مگر په کتاب ښکاره کې دي ان په علم د الله کې دي. الله خبردار ان اولیاء الله یقینا دوستان د الله تعالی چې لا خوف علیهم اس يربني په دوی باندې ولا هم يحزنون نو دوی غمجن وي. الذين کسان امر چې ایمان نه وړل د الله تعالی دوستان څوک دي؟ الذين کسان دي امر چې ایمان نه وړل وکانو یتقون او دوی ځان بچ کوي. وکانو یتقون او دوی ځان بچ کوي متقیان دي. لهم البشرا دوی لپاره مبارکي ده فی الحیات دنیا په دنیاوي ژوند کې و فی الاخرت او په آخرت کې لا تبدیل لکلمات الله نشته بدلیدل د فیصلو د الله لره کلمو د الله لره فیصلو د الله لره. ذالک هو الفوز العظیم دا کامیابی ده ډېره لویه. ولا یحزنک خپدین کی تعالی را قولم خبرې د دوی ان العزت یقینا عزت چره لله جميعا ټول الله دی. هو السمیع العلیم اغا ارسوریدون کې علیم په ذات ته الا خبردار ان لله یقینا شته د الله تعالی د پاره من هغه څوک په سماوات چې بسمانو کې او من او هغه څوک په لوده په چزما کې او ما یتبع او تابعداري نه کوي الذين کسان يدعون چراغواړي من دون الله بيد الله تعالی نه چې سوالونه کوي من دون الله بيد الله تعالی نه شرکا خپل شریکانو لا او ما یتبع الذين او هغه څوک یا او ما یتبع الذين تابعداري نه کوي الذين کسان يدعون چرابلی من دون الله بيد الله تعالی نه شرکا نور شریکان نور خدایان یا بل معنا او ما یتبع الذين او کوم چې تابعداري کوي الذين دا کسانو يدعون چې دوی را بلی من دون الله سوا د الله تعالی شرکا د شریکانو د خدایانو ان یتبعون دوی تابعداري نه کوي الا ظن مگر د ګمان د اٹکل وینهم او نه دوی الا یخرسون مگر اٹکل کوي توکلی روان دي سره. هو الذی الله تعالی ذات جعل لكم الليل چې پیدا کړی د تاسو لپاره شپه لتسكنوا فی باج تاسو آرام کوي فی پدې کې او نهار او ورځ مبصرن د کترو د پاره رڼا روز رڼا ان فی ذلک کې پدې کې لآیات لوی دلائل لقوم اقوم د پاره يسمعون چوري قالوا ويد اتخذ الله ولدا سبحانه نیول الله تعالی ولدن بچے سبحانه پاک د الله تعالی سبحانه پاک د الله تعالی هو الغنی اغه الله تعالی غنی دی بے پروا دی بے حاجت دی له خاص الله تعالی پر دی ما اغه سيزونه په سماوات چې بس مانو کړي او ما فراد چې بس ما کړي ان عندكم نشته تاسو سره من سلطان سدلیل بهذا پدې باندې چې تاسو وایي چې الله ځان لپاره بچینی ولې نو تاسو که بده باندې دلیل خو نشته. اتقولون تاسو وایي علی الله په الله تعالی باندې ما خبر لا تعلمون چې تاسو په نه پوهیږئ دروغ وایي په الله باندې. قر ورته وایي ان الذين بشکا کسان یفترون چې تړي جوړي علی الله په الله تعالی باندې الکذب دروغ لا یفلحون چری به کامیاب نشي. متاون فیدیری فی الدنیا په دنیا کې ثم الینا مرجعون بیا زموږ طرف ته واپس یاد دوی ثم نذیقهم العذاب بیا به موږ اوسکو دوی ته عذاب الشدید سخت بما كانوا یکفرون ځکه چې دوی کفر کو. واتلو علیهم نبأ نوح اول ولا په دوی باندې کیسه د نوح علیه السلام حالات د نوح علیه السلام اذ قال لقوم کله چې وي خپل قوم ته یا قوم زما قوم ان کان کبر علیکم کچره ګران وی پتا سبانه مقامی زما ودریدل کپتاس کې زما ودریدل ګران وی پتا سبانه وتذکیر او زما نصیحت کول بیاات الله پیاتون د الله تعالی سره فعل الله نو خاص په الله تعالی باندې توکل تو ز خپل ځان سپارما فاجمعوا نو تاسو اتفاق وکای امرکم په خپل چلول باندې وشرکاکم او په خپل شریکانو تاسو باندې ثم لا یکن امرکم بیا دینی وی تاسو کار تاسو تدبیر تاسو چل علیکم بتا سو باندې غمتن پټ ثم مغضوب بیا فیصله وکای الیا زما سره زما بیا تکلیف را ورسوي الیا ماتا ثم مغضوب بیا فیصله وکای کار وکای الیا ماتا ولا تنذرون او ماتا صبر مکوي ماتا انتظار مکوي ماتا مګورئ فین تولیتم
کچې تاسو واپس شوئ فما سالتکم نو نه غواړم ستاسو نه من اجر څه مزدوري څه بدل ان اجریه بلکې زما مزدوري الا علی الله مگر په الله تعالی باندې ده و امرتو ما ته حکم کړی شوی دی ان اکون من المسلمین چې زه شم د تابعدارونه کذبوه نو د خلکو دروغجنو ګڼو هو د نوح علیه السلام فنجیناه نو موږ د بچ کو ومن او هغه څوک ماهو چې د سره فی الفلک په کشتی کې په جاس کې وجعلنا موږ وګرځولو هم دوی لره خلایفه رستو بعد انکی واغرقنا الذین موږ غرق کړه کسان کذبو چې دروغجن کړو بیااتنا زموږ ایتونه فنظروا ګورا کیف کان عاقبت المنذرین سرنګ شو اخره خاتمه دو يرولې شو ثم بعثنا بیا موږ راولېږل من بعدی رسل ددنا د نوح علیہ السلام نه رسولن نور پیغمبران ډیر پیغمبران الی قوم خپل قومونو ته فجاءهم نو دوی پیش کړو دوی راوړو هم د خلقو ته بالبینات واضح دلائل صفا سرګن دلائل فما كانوا نو دا خلق لیؤمنو چې ایمان راوړوي بما پاسبانه کذبوا به چې دروغجن کولی من قبل د پخوانا کذالک دارنګ نطبع منګه مهر لګو علی قلوب المعتدین پزړو د ظالمانو باندې ثم باسنا بیا منګ راولې ګرمه بعدم پس د دوی نا موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام الی فرعون تا وملئه او دغه قوم تا او دغه د قوم غټانو تا بیاتنا په دلایل سره فاستكبروا نو دوی تکبر کو وکانو دوی قوم مجرمین قوم ګناګاران فلما جاءهم الحق ورکل چې راغی دوی ته حق من عندنا زمونږ د طرف نه قالو دوی ان هاذا نه دی دا ان هاذا یقینا دا چې لسحر مبین دا جادو دی ښکارا قالو دوی ان هاذا یقینا دا لساحر مبین جادوګر دی لسحر مبین دا جادو دی ښکارا قال موسی اسلام اتقولون للحق آیا تاسو وای حق ته لما جاءکم هر کل چراغ تاسو ته السحر هذا آیا دا جادو دی حق ته جادو وای ولا یفلح الساحرون او نه کامیابیږي جادوګر قالو دوی اجتنا آیا راغلی ته مونږ ته لتلفتنا چې ته راوړې مونږ ته یا اجتنا آیا راغلی ته مونږ ته لتلفتنا چې ته مونږ واړی عما د اغه دیننا وجدنا علیه چې موږ مندلی په اغه دین باندې آباءنا خپل پلارنیک وتکونا او شی لکما ستاسو دواړو د پارل کبریا مشری فلارت بزما کې وما نحنو لکما بمؤمنین او نیو موږ ستاسو خبره منن کی قال فرعون او فرعون ایتونی راولی ماته بكل ساحر علیم هر جادوګر پوا ماهر هر جادوگر استاز فلما جاء السحرة پس هر کله چې رااله جادوگر وقال لهم موسی او دې جادوگر ته موسی اسلام القوا غرزوي ما انتم ملقون هغه شی چې تاسو غرزون کیای فلما القوا هر کله چې هغه غرزولو قال موسی اسلام ما هغه شی جئتم چې تاسو راوړې ده به پاغه سره السحر جادو دی ما جئتم به سحر هغه چې تاسو راوړی دی هغه جادو دی سحر دی ان الله بشک الله تعالی چې سيبتله روان بکی دی لرا میټاو بکی ختم بکی دی لرا دروغجن بکی دی لرا ان الله بشک الله تعالی چې لا یصلح عمل المفسدين نه برابرۍ عمل روان کارو ويحق الله الحق او ثابتوی الله تعالی حق لرا بکلمات په خپل حکم سره ولو کر المجرمون اگر چې بدګنی مجرمان فما امن لموسی نو مرګرتیا و نکړه د موسی علی السلام الا ذریه مگر زوانانو من قومه د قوم دغنا یا د اولاد د قوم دغنا علا خوف د سره د یری علا خوف من فرعون سره د یری د فرعون وملئهم او د قوم د غټانو دا غوینه ان یفتنهم چې او بکړی دوی لرا یا ان یفتنهم چې په فتنه کې بواچی دوی لرا په تکلیف کې بواچی دوی لرا ایمان هراوړ په موسی اسلام باندې خو سره د یری د فرعون او د غټانو نه چې دوی په فتنه کې بواچی
نفما آمنا نو ایمان رانول لموسی په موسی اسلام باندې الا ذریتن مگر یو څو ځوانانو د قوم دغنه علی خوفن سره د یرینا علی خوف من فرعون سره د یری د فرعون نه وملئهم او د غټانو د قوم دغنه ان یفتنهم چې په فتنه کې بواچي دوی لره وان فرعون یقینا فرعون چې لعال خامخا لوی کونکې او تکبر کونکې فی الارض بزما کې وانه یقینا و دی لمن المسرفین خامخا د زیاتی کونکو نه وقال موسی علیہ السلام وقال موسی السلام یا قوم زما قوم ان کنتم آمنتم بالله کچره تاسو ایمان راوړونکي په الله تعالی باندې فعليه نو خاص په الله تعالی باندې توکلوا ځان سپارئ ان کنتم آمنتم بالله کچره تاسو ایمان راوړی په الله تعالی باندې فعليه نو خاص په الله تعالی باندې توکلوا ځان سپارئ ان کنتم مسلمین کچره تاسو حکم منونکي مسلمانانی فقالوا دوی الله خاص په الله تعالی توکلنا موږ ځان سپارل ربنا رب زمونږ لا تجلنا مگر زو موږ فتنه ازمیخ یا ربنا رب زمونږ لا تجلنا مگر زو موږ فتنه چکولې شوی چخنی کړې شوی للقوم الظالمین د قوم ظالمانو ان موږ د ظالمان د قوم د لاندې چخنی نه کې په فتنه کې مرانه ونجنا او موږ بچ کا برحمتک په خپل مهرباني سره من القوم الکافرین د قوم کافرانو ووحینا موږ وحی وکړی له موسی اسلام ته واخی او د غرور ته انت بوا چې برابر کای لقومکما د خپل قوم د پاره به مصر بیوتن په مصر کې بیوتن یو محله کورونه وجلو جوړ کای بیوتکم خپل په محله خپل کې قبلتن جمعات واقیموا الصلاة وکوی منذرا وبشر المؤمنین مبارکی ورکای مؤمنانو لا وحی وکړه موږ موسی اسلام ته واخیو د غرو ته تبو چې تیار کای لقومکما د خپل قوم د پاره بمصر بیوتن په مصر کې کورونه وجلو بیوتکم وګرځوي خپل کورونه قبلتن قبله د منظر لپاره واقیموا الصلاة پابندی کوي د مانځه او بشر المؤمنین او زیر ورکوي مؤمنانو ته وقال موسی اسلام ربنا رب زمونږ انک اتیت فرعون یقینا تا ورکړلی فرعون ته وملأه او غټانو داغه ته زینتن ډول خایس واموالن او مالونه فی الحیات دنیا په ژوند دنیوي کې ربنا رب زمونږ لیذلوا در پاره چې دوی گمراه کی خلق عن سبیل استاد لارنا د مالونو دولتونو د وجه دوی استاد لارنا خلق گمراه کی ربنا رب زمونږ اتمس الاموالهم خرابواله راوله په مالونو د دوی باندې اتمس خاړه وها اتمس خاړه کا مخونه د مالونه د دوی یعنی خراب کا مخونه د دوی خاړه چې په دیوال وای کنه نه لاندې خراب ځای سره راکی کنه ختم کی نو دا کسه اتم سلام علیهم الله خراب کا مالونه د دوی په مالونه باندې خاړه و ختم کا وشدد علی قلوبهم سخ کا زړه د دوی فلا یؤمنو چې دوی ایمان را نړي حتا يرول عذاب علیم تدې پوجو دوی عذاب ویني قال الله قد اجیبت یقینا قبول کړې شو دعوتکما دعا تاسو دواړو فاستقیما برابر شي ولا تتبعان فاستقیما کلک شي برابر شي ولا تتبعان او تابعداري مکوي مزای سبیل الذین پلار دا کسانو باندې علمون چې نه پويږي وجاوزنا موږ پورې باسل به بنی اسرائیل البحر په دریاب کې فاتباهم نور پسې شو په دو پسې ولګید فرعون وجنود او لخر داغو بغيا د زد د وجه وعدوان او دشمنی د وجه د زد او دشمنی نه حتی تر دې پورې ذا ادرکه الغرق کله چې لاندې کړو دلرا الغرق غرقېدو حتی تر دې پورې اذا کله چې ادرکه الغرق لاندې کړو د فرعون لرا الغرق غرقېدو چې غرقېدو ته لکه ورسېد قال نو وی آمنتو ما ایمان راوړل انه چې یقینا لا اله نشه بل سو خدای الا الذي مگر هغه ذات ته امنت به بنو اسرائیل چې ایمان راوړل پاغه باندې بنی اسرائیلو
وانا من المسلمین او زیم د مسلمانانو نه. الان اوس ایمان راوړي وقد عصیت او تا نافرمانی کړلای دینه مخکې وقد عصیت قبل او نافرمانی دې کړله پخوا وکنت من المفسدین او ته وې در اروانی کوونکو نه. فالیوم ننجیک ننجیک منګه تا بچ کو منګه نجات درکو به بدن کا ستا بدل لرا لتكونا دې پاچ تشی لمن دا چاره پر خلق کچستان رسوري آیتن نه عبرت. وان کثیرن یقینا ډیر من الناس خلقنا عن آیاتنا زمون آیاتنا لا غافلون خامخا غفلت کون کری بے خبر دی. ولقد بوانا کہ منګه زیور کړو بنی اسرائیل ته مبوء صدق زیخ ورزقناهم منګه ورته رزق ورکړی من طیبات د مزیدارونه. فمختلفون اختلاف نکړه دوی حتی تر دې پوری جاءهم العلم چراغ دوی ته علم. ان ربک یقینا رب ستا چې یقضي فیصله بو کې بینم د دوی په منځ کې یوم القیامت پر ورځ د قیامت فیما په هغه خبره کې قانون چې دوی فی بای کې اختلافون چې اختلاف وکاو. فین كنت نو که چته یې فی شک په شک مما دا سنا دا قرآن نه دا کتاب نه انزلنا چې مونږه را لېږل تا ته لیکتا تا فاسأل الذین تفوسقت الذین کسانا یقرؤون الكتاب چې لولي کتاب لرا من قبل کستانه پوخا لقد جاءك الحق یقینا راغل تا ته حق من ربک استاد رب طرفنا فلا تکونن نو تمکیگا من الممترین د شک کوونکو ولا تکونن نو تمکیگا من الذین کسانا کذبوا چې دروغجن کړی دی بیات الله آیاتنا الله تعالی فتكون کنه شیبت من الخاسین اتباع کړی شونه د بربادونه تاوانیانونه. ان الذين بشکا کسان حقت چې لازم شوی دی علیهم په دی باندې کلمت ربک حکم استاد رب لا یؤمنون دو ایمان نه راوړي ولو جاءتهم او کچر راشد ویتا کل آیت هر قسم نه حتی تر دې پورې يرول عذاب الیم تر دې پورې چې دوی عذاب ویني سخت. فلولا كانت قريه نو ولنو یوکله فلولا كانت قريه ولنو یوکله امنت چې ما را وړې وې فنفاها چې نفر سولې وې ورته ایمانها ایمان خپل الا قوم یونس مگر قوم د یونس علیہ السلام لما آمن ورکه چې ایمان راول کشفنا نو مونږ درې کو عنهم د دوی نه عذاب الخزي عذاب د شرمولو فی الحیات الدنیا په دنیاوی ژوند کې ومتانا امونږ ورته فائدې ورکړي الہین تر یو وخت پورې. ولو شاء ربک او کر زاوستا درب لآمن نو خامخا ایمان برا وړوي من هغه چا فی الارض چې بزما کې كلهم جميعا ټولو په جمع سره ټولو په یو ځای. اف انت تکره الناس آیت زور کولی شي په خلکو باندې حتی تر دې پورې یکونو چې شي دا خلک مؤمنین ایمان راوړونکي. وما کان لنفس او نشي کېدی دی او نفس د پاره ان تؤمنا دا چې ایمان راوړي الا باذن الله مگر په حکم د الله باندې. اچا د پاره دا توفیق دا طاقت نشي چې ایمان راوړي د الله تعالی د حکم نه بغیر. چې الله غواړي اسلام ته اراده نه کوي چې الله و اسلام نه وبس ويجعل الرجس او غرزوی گندگی الله تعالی علی الذین پاکستانو باندې لا یعقلون چې نه پوهیږي. قلوا یا انظر وګوره ماذا فی السماوات والارض قل انظروا وای چې وګورئ ماذا صدلائلی فی السماوات فاسمانونو کې والارض پزما کې وما تغنی الآیات نور کوئی فائدہ آیاتنا والنظر او يرون کی پیغمبران ان قومنا قوم ته لا یمنو چې ایمان نه راوړي. فهل ينتظرون نو انتظار نه کوي دوی الا مثل ایام الذین مگر پشان د حالاتو دا کسانو مگر واقعات د هغه خلکو کیسې د خلکو خلو چې تیر شو دي من قبلم دوی نه پوخا. قول ورته وای فانتظروا انتظار کوي انی ماکم یقین ز تاسو من المنتظرین د انتظار کوونکو نه ما. ثم ننجي رسلنا بیا منګه بچ کړو بیا منګه نجات ورکو بچ کړو منګه رسولنا خپل پیغمبران والذین وکسان امر چې ایمان نه وړو کذالک دارنګي حقا لازم دی علینا په منګ باندې ننجل مومنین چې منګه بچ کو مومنان. قول ورته وای یا ایها الناس یا خلق ان کنتم کچریه تاسو فی شک په شک من دینی زما د دیننا
فلا عبد الذین نزب بندگی نکم دا کسانو تعبدون چې تاسو بندگی کوئ من دون الله خطا د الله نه بيد الله نه ولکن عبد الله لیکن زب محتاج کوم زب بندگی کوم د الله تعالی الذي چاغه ذاته توفاکم چې تاسو مړ کوي او امرته او ما ته حکم شوی دی ان اكون من المؤمنین چې ز شم د مؤمنانو نه وان او دا حکم راته شوی دی اقیم چې برابر کا وجه کا خپل ځان للدین الحنیفه دین پاک شوی تا ولا تکونن او تمکیگا من المشرکین مشرکان ولا تدعو من دون الله او مبل سوا د الله تعالی ما اغسوک لا ينفوک چې نفع نشي رسولی تا تا ولا يضرک او نه ضرر رسولی شي تا تا فین فعلت کچری دا کار دیو کو فین کانو یقینا تبا اذن په دغه وخت کې من الظالمین خامخا د ظالمان نه بای په خپل حق کې د کمی کوونکو نه بای ويمسسک الله او کچری ورسوي تا ته الله تعالی بزرن ست تکلیف فلا کاشف له الا هو نشته لري کون کې اغه لرا سوکو بيد الله نه الا هو بيد الله نه وان يريدك بخير کچری ورسوي تا ته خیر فلا راد لفضل نشته سوک واپس کون کې د خیر لرا لفضله د فضل د الله لرا یصيب به من یشاء رسوي چې چا ته غواړي من عباد خپل بندګان نه او هو الغفور رحیم د الله تعالی بخون کې مهربان دی قل یا ایها الناس ای خلقو قد جاءکم الحق یقین راغله تاسو ته حق من ربکم تاسو در رب د طرفنا فمن اهتدى نسوق چې په هدایت باندې شو چا چې لارو موندا فانما یهتی یقینا د لارو موندا لنفسي د خپل ځان د پیدې د پاره ومن ذل سوق چې غلط شو گمراه شو فانما یذل یقینا د گمراه کیږي علیها نو تاوان دې په د باندې فینما یذل یقینا غلطیږي گمراه کیږي علیها د ځان د تاوان د پاره وما علیکم او زنیم علیکم تاسو باندې بیوکیل ذمہوار وتبع تابعدار شه ما د اغسز یوها الیک چتا ته وحی کې دیشي واصبر صبر کوا حتا تر دې پور یحکم الله چې فیصله وکي الله تعالی او هو د الله تعالی چې خیر الحاکمین غور فیصله کون کړي د ټولو فیصله کون کو نه بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را الله پویږي په مانده حرفونو باندې کتابن دالوی کتاب دے احکمت آیاتو چې د حکمت نه ډکړې شوي دي آیاتونه د احکمت حکمت نه ډکړې شوي دي آیاتونه د قرآن د کتاب ثم فصلت بیا په تفصیل سره بیان کړی شوي دي ثم فصلت بیا تفصیل شوی دی من لدن د طرفا حکیم خبیر د حکمتونو او د خبردار ذات د طرفنا من لدن د طرفا حکیم حکمتونو والا خبیر او د خبردار ذات الله تعبدو چې بندگی مکوئ الا الله بيد الله نه د بلچا اننی یقینا ذ لکم استاسر پارا منه د دې الله تعالی نه نذیر يرون کې مبشیر او زیر درکون کې ما وان استغفروا دا چې بخنه غواړي ربکم د خپل ربنا ثم توبو بیا توبه وباسئ الیه دی الله تا یمتعکم فیدے بدر کی تاسو تا متاعا فیدے حسن خستا الى اجل مسمن تر نیټه مقرره پوره ویوتی وربکی کل ذی فضل فضلا ہر عمل والتا فضله فضل الله ویوتی کل ذی فضل فضلا وربکی ہر خاوند نیک عملتا بدل د نیک عمل لاغو وان تولوا اغچ دوی واولید فین خاف علیکم وان تولوا کچ تاسو واولید فین خاف علیکم یقینا اخاف علیکم یقینا زیری گم پتا سبانے عذاب یوم کبیر عذاب د غروز لوینا الاللہ اللہ طرف تمرجعکم استاسو واپسیدا وهو على كل شيء قدیر دغ اللہ تعالی پر سبانے قدرت والا دے
الله خبردار انهم یقینا دوی یسنونا دوی اړوي صدورهم سینې خپلې لیستخفو منه دې پاچ پنا شي د غنا چې پټ شي د الله نه. الله خبردار حینا کله چې یستغشون ثیابهم کله چې دوی پټوي ځان په کپړو کې په جامو کې یعلمون الله پوهیږي ما پاس باندې یسرون چې دوی پټوي او ما یولینون او آس چې دوی کم ښکاره کوي. انه یقینا الله تعالی چې علیم خبردار دی بذات الصدور د زړونو په خبرو باندې